اوكي بسم الله الرحمن الرحیم رسول المدرس پینل کې دي ځنه اوپن کوي کله کرنٹ کمانډ کې تاسو کنټرول لیکي دي ځنه هم تاسو اوپن کولای شئ کنټرول لیکي یا فاز کنټرول مثلا پینل لیکي یو خبره خطیر ځنه مو خبره اړوندا کیبورډ کې کړی و صحیح ده نن راځو دینه وایو ډیټ ان ټایم بټینه وایو او چې ته وختو سیستم چې موز آسانه دی موز صحیح ده هغه ترته ډیټ ان ټایم اصل کې مربوط ده زموږ د کمپیوټر د تاریخ او د وخت پورې دی صحیح ده دلته ګوره اوس ښکاري کنه زه غواړم چې دغه تاریخ او د دې دغه ډیټ چې کوم دی او ورسره دغه ټایم چې کوم دی دا څنګه کومه چینج کوم نو ډیټ ان ټایم نه چینج کولای شي کله چې راځي ډیټ ان ټایم باندې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته دغه یو مینیو یو سیټینګ راوپن شي صحیح ده چې په دې کې موږ سره لومړی ډیټ ان ټایم دی ډیټ اصل کې تاریخ کې ټایم او وخت ویل کېږي صحیح ده دلته ګوره ډیټ دلته راغلی وای مانډي او دغه تاریخ دی او دغه کال دی صحیح ده او ټایم 2 بجې دی وای 4 بجې او دغه پی ام دی صحیح ده که چیرته څه دي کې تغیرات راولم نو زه به چیرته راځم دلته چینج ډیټ ان ټایم باندې کلیک کوم صحیح ده کله چې راغلم دلته مې کلیک وکړ دلته لومړی موږ سره ډیټ دی او دغه ټایم دی ډیټ معنا تاریخ او ټایم معنا بیا وخت صحیح ده که چیرته راځم دغه کی تاسو ښکاري دغه لیفت خواته چې کوم یو دی او رایټ خواته په دې باندې تاسو کلیک کوئ د دې هم دغه میاشت تاسو بدلولای شئ چې کولای شئ میاشت چې کومه میاشت هغه تاسو مخکې ورسته کې وړل شي صحیح ده دا میاشت ولا که چیرته راځم تاسو دلته میاشت وکړو ښکاري کنه دلته فقط یو کلیک کوئ نو ګوره ټول میاشت باندې تر سره ښکاري شي صحیح ده که چیرته بیا راشي همدغه کال باندې بیا یو کلیک وکړئ نو ګورئ ګایز دلته سره د 2019 څخه تر 2013 پورې کالونه راښکاره شو صحیح ده د شل څخه نه شو کال پورې ګوره دلته سره راښکاره کېږي که چیرته بیا کلیک وکړم نو ګوره هغه کلونه نور هم را سره زیات راوځي نو د 2000 کال څخه نیولې تر 2099 کال پورې دې کې شامل دي صحیح ده نو بس بل کلیک څنګه نه مني چې د 2000 کال پورې 2099 پورې نو بس یې صحیح ده نو دلته ګایز دغه تاریخ را سره راخسره که چیرته زه اوس غواړم چې اوس فور ایگزامپل ټیم 2013 او 2019 پورې زما تاریخ دی یا زه غواړم ټیم 2016 او 2019 پورې دی نو زه راځم دې باندې کلیک کوم لاسه یو کلیک مو کړم نو ګوره هغه تاریخ کلونه راته راکړ شو کوم یو کال دی نو ټیم 2015 کال دی صحیح ده په 2015 کال کې کومه میاشت زه ټیم راشه نومبر کې څوم تاریخ دی زه ټیم راشه دویشتم دی ودلته تاسو ګورئ دا 12 میاشت دویشتم دی کنه دلته ما ورته دی 12 میاشت دویشتم تاریخ انتخاب کړ تر شي کلیک کړم دلته شي شو غاښ مو سره د چې شو دی 12 میاشت مو سره د یو لسمه میاشتې دویشتم تاریخ شو سره صحیح ده که چیرته دا څه بیرته چینج ومان بیرته چیرته راځم چینج ډیټ ان ټایم تر راځم دلته راځم تاریخ ته ورته چې دا څوم دی د نومبر نه راځه ته باندې کلیک کوم یو میاشت ته باندې راکوم ډیسمبر میاشت او ډیسمبر څوم دی موږ را دویشتم دی دې څنګه څنګه کوم اوکې کوم او د دې څنګه موږ اوکې کړنو تاسو وګورئ ګایز بیرته چې شو 12 دویشت صحیح ده 2012 چې شو دویشتم تاریخ دی 12 میاشت 2025 سمرا که چیرته راځم ته چینج ډیټ ان ټایم باندې کوم دا خو زموږ د ډیټ خبره شو تاریخ خبره شو چې تاریخ مو کې بدلول شو اوس بل خبره د ټایم دی چې ټایم اصل کې ورکی دی وخت صحیح ده که چیرته زه راشم دلته اوس موږ سره 4 بجې او 40 منټه دي زه غواړم چې دا 15 بجې کوم دا نه ښکاري کنه که چیرته تاسو فقط دلته یو کلیک وکړئ په دې ځای نه هم تاسو کنټرول ولای شئ چې دې ځای نه چیک کاو فور ایگزامپل دا ایرو دې کې باندې کلیک وکړه زیاتې دې ډاون باندې کلیک وکړئ تر کمیږي اوس 4 بجې کنه زه 15 بجې دي او 40 منټه دي راشه دې ځای نه اوکې کنه ګوره 2 بجې ته بدل شو 15 بجې او 40 که چیرته تاسو بیرته بدلوئ نو راشه دې باندې کلیک وکړئ زه راځم ټایم د اول چلے دا بجې دي ها 15 دي زه ټایم راشه 4 بجې دي شپږ بجې نه البته 4 بجې دي صحیح ده 2 منټه دي 40 دي نه زه ټایم راشه نام سره څوري ودی دي دا یو دې ځنه فقط انتخابوي یا دې ځنه فقط ایرو کې باندې هم تاسو شي کولای شي کنټرول ولای شي دا اته سره وخت منټه دي 2 سکند دي دې ځنه سکند معلومه شي او ایم او پی باندې پیږي کنه انټي مریډیم او پوسټ مریډیم انټي مریډیم ایم چې شروع کیږي کنه د شپې د زرا شمال ته په پی برش کې درته تشریح کوم صحیح ده اوس فور ایگزامپل دا موږ سره شي دی دا موږ سره سات صحیح ده دلته فور ایگزامپل موږ سره یو بجه شو دا 2 شوي 3 شوي 4 5 شپږ 9 اته صحیح ده 9 لس صحیح ده 11 راځو شوي 12 صحیح ده کله چې د شپې 12 بجې شي چې شي د شپې 12 بجې شي او دا سره روان شو د سار شو د ترغه غرمه شو لا د سار شو غرمه شو غرمه 12 پورا کنه نو دا موږ سره چې د ای ام دی چې موږ سره ای ام دی د شپې نه رانیولې دی کنه موږ سره د شپې 12 بجو نه رانیولې تر د ورځې 11 بجو نه 50 منټه پورې 11 بجو څو پیروي نه 50 منټه پورې صحیح ده نو دا موږ سره ای ام دی کله چې د ورځې 12 بجې شي د ورځې 12 بجې شي پورې را سره انداسې ماسپخین یو 2 3 او 4 او ماخام او انداسې بیا د شپې 12 پورې بیا خبر ورسېږي دغه پروسس ته زموږ څنو مخلي دې ته موږ کوم ټیم ورته استعمالو پی ام ورته استعمالو چې ورته استعمالو پی ام او پی ام باندې پوښښ کنه نو انټي مریډیم او پوسټ مریډیم صحیح ده چې انټي مریډیم د شپې 12 څخه شروع د ورځې 11 بجې نه 50 پورې صحیح ده او بیا چې پی ام چې د ورځې د 12 څخه شروع د شپې د 11 بجې نه 50 منټه پورې دی رسنه نو اوس مازیګر دی کنه نوتیش کې راځي رسنه پی ام کې راځي نو موږ سره پی ام انتخابو کچې رسات څلور بجې نو ای ام ورته انتخاب کې دې نه دا انتخاب ولې شي تاسو سره صحیح ده راشه دې نه تاسو کو اوکې کو نو ګورې ګایز لري دا ټایم او ټایم څنګه شو رسنه
چینج شو پی ام دی سره صحیح را بل خبره چې تر شو ټایم زون کې وګورو د دې دغه زون دی چې کوم ټایم سره واقع چینج ټایم زون کې اصل کې د پر ځان ته انتخاب کړی چې د ټرمینیکلی ایجس کلاک فور ډے لایټ سیوینګ ټایم چې شو کرنٹ دا وای دغه تاریخ دی دا موږ سره ټایم زون دی ټایم زون به د پر اسمانه چې د سهار کنه د سهار کې پر زموږ پر سهار راغی زون موږ سره د دې ټایم سره چې موږ دغه فور ایگزامپل د کمپیوټر دغه ډیټ او ټایم چې کومه دا موږ څنګه شي به ترتیب شي نو دا ټایم زون دلته خپل یو اداره ده چې هغه تاسو د زون د ګوري د ساحه ته او د دې پر اساس تاسو د کمپیوټر څنګه کوي د دې ډیټ ان ټایم کول جوړوي تاسو په کله لیدلی کنه په موبایل کې سٹارټ اتوماتیکلی ایڈجسټ کوي صحیح نه هغه کې دا جوړیږي کچې راشم اډیشنل کلاکس په دې کې موږ سره اضافي کلاک دی په دې کې چې تاسو یو کس وای چې څه داسې غواړم چې زما سره دی زما سره دی په دې کمپیوټر کې 3 ساعت شي یا 2 ساعت لري سره راشي صحیح را اوس وګوره موږ سره فور ایگزامپل بل شمه دا به ځنه پلی کوم ګوره اوس موږ سره 2 ساعت دی یو ساعت دی به کاته کنه دا ګوره وای دا ساعت دی دا افغانستان دی کنه زه غواړم زما بزنس یا نور څه طریقې زه غواړم چې یا زما لیکچر دی آنلاین درس دی صحیح را زما درس فور ایگزامپل پاکستان کې دی صحیح را او زه غواړم چې دلته ځان ته د پاکستان سات هم ځان سره اډ کړم صحیح دا تر څو چې زه پوهیږم چې الته څو بجې راځي دواړه بیان وخت به ما سره خي نو تاسو براشي غایز اډیشنل کلاکس او دلته براشي دغه شو دیس کلاک دی کنه دی باندې فقط کلیک وکړئ دلته راشي سلیکټ ټایم زون دا زون به ورته انتخاب کړئ دلته کوم دی وري پاکستان اسلام آباد میگی دلته غایز تاسو چې ښه اسلام آباد ورته وګورئ دا براشي دې ځکه تاسو غایز اسلام آباد بچی کې او اسلام آباد به ورسنګ کې امغه ځنه انتخاب اسلام آباد وشي یا د تمخه د پاکستان په واقع شي زینا کوم چې تاسو دې ځکه به انتخاب ما غو طرف پلا چوي ها دا تاسو به چې دویم کویت ایران دی ریاض د تهران کابل اسلام آباد کراچي دا اسلام آباد کراچي دا لګنه موږ سره دا لږه اوکې کا به دا موږ انتخاب شو دلته دا نوم ځات خپل خو خیر نوم چې ورته کومه پاکستان ورته کوم دلته وراشي ما پاکستان سره لیکل دی استاد په هیله بیا پاکستان ته پاکستان ګوري کنه دې نه اپلای کړه تاسو له کوم دلته راشي ودرېږي آیا د پاکستان په نوم ډیټ کوم د ښکاری ټایم نو ګوري 15 بجې 2 منټ دی وای یو 50 منټ دی زیدان ګور دې ځکه ورته اډ شو چې 15 بجې یو 50 منټ دی دې ځکه صحیح شو او موږ سره څنګه کېږي دا کای جدي دا وخت یې سره زیدان نو ما اوس چې وکړ یو اضافي ساعت مو ورته اضافه کړ زه غواړم چې دریم ساعت هم ورته اضافه کوم نو راشه شو د کلاک باندې کړه دا دریم کلاک کوم دی د تهران د دې ځای کوم ځای چې تاسو وی کابل فاصله اسنه مو سره دی زیدان زراعت مکه د تهران کوم ځای دا کوم نمبر تر خو ما ایران کوم راشه د دې ځای څنګه اپلای کړ دا راشه د دې ځای چې د ایران په کوم در سره شوی دی نو ګوره ایران کو فلحال دغه بجې دي سیدا نو په دې کمپیوټر کې ماته شو وکړل 3 ساعتونه شول ما سره اوس یو مې خپل دی کنه د دې کوم ځای کې چې یو ما سره پاکستان نه یو سره د ایران نه سیدا نو دې ځنه موري ځفکر کې چې بیرته لري کوي راشه دینه کلیک لري کا دینه هم کلیک لري کا راشه دې ځنه د اپلای کا ته اوس راشه چې کا آیا کوم څه لري اوس نو نشته کنه نو ختم شو بل چې د انټرنیټ ټایم دی په انټرنیټ ټایم کې موږ سره راځي کیږي کله چې د غساس کمپیوټر چې دی کنه دا وخت یې سره دی فور ایگزامپل اوس نه ضرور بجې دا تاسو نه بیت مشو لږ بجې تاسو کلیک لري نو دلته کله تاسو انټرنیټ سره کنیکټ شي یو دوه ادارې دي چې دي دوه ادارې دي چې هغه دا مسؤلیت لري چې تاسو د کمپیوټر ډیټ او سره د ټایم چک کی چې دې کې کوم فرق پیدا کړه اتوماتیک څنګه کې برابر کی صحیح ده نو دا راځم time.nes.government.com دا دا فری دی خان دا پر راځي دې کې تاسو کوم یو غواړئ اگر دې نه ورته انتخاب یو راشي دې نه اوکې کړئ چې اپډیټ امدا وسه اپډیټ کی اپډیټ نه باندې دې نه اوکې باندې کړئ دې سره زموږ ډیټینګ ټایم څنګه شو ختم شو صحیح ده بل خبره دې ماوس کې سره کار شته صحیح ده ماوس ویډیو به مې وګورئ صحیح ده بل براشو سیستم ده چې تا سیستم ده سیستم اصل کې د دې کمپیوټر په اړه کې د دې کمپیوټر دغه وینډوز چې کوم وینډوز مو کړی دا صحیح ده او د دې کمپیوټر ځانګړتیاوې مو تخایي کچې رساس په مو دا خبره مو په ډي ایکس ډیاګنوستکس کې کړی و چې شو ډي ایکس ډیاګنوستکس دا زرا غلې ما صحیح ده زرا به شماده ته رن کمانډ کې مزولي کما ډي ایکس ډیاګ چې شو ډي ایکس ډیاګ موبایل دا به زری دې نه راوپن کما دا شو کنه ګوره دلته د معلومات وایي په دې کې موږ نه یو پیج فایل پاتې شو چې یو پیج فایل پاتې شو کنه دا پیج فایل وسته ویل کیږي دلته موږ ویل کنه چې دا ریم دی میموري موږ سره ریم دی کنه دا موږ سره 14 جی بی دا 2 جی بی موږ سره 14 جی بی کچیر د زرا شمه دا پیج فایل را تشریح کما دا خبر بس کې بل ته وځو موږ سره تبه هم راغلی نشي شو فور ایگزامپل دا موږ سره څومره جی بی ریم دی دا موږ سره 14 جی بی ریم دی 2 جی بی دی را سره 14 جی بی ریم دی را سره صحیح دا فور ایگزامپل دا دومره شو را سره راځي د نن کورس یا هر څه دي کنه دا موږ سره چې فور ایگزامپل ریم دی سره خو ځنې داسې یو وخت راځي کنه چې زما د دې کمپیوټر باندې زه دومره یو څه پروګرامونه رن کوم چې کوم یو پروګرامونه پیران کوم تر څو دا سره څنګه وکی تر څو دا سره
دومره پروګرامونه پیران کوم چې د 14 جی بي ریم چې دا ټول سره ریم خو دا پروسس ریم دا کوم چې برابرې دا ریم ودروي کنه تر څو پروسس کیږي سره سینا نو دا ریم را سره ټول ونیول نو آیا د دې نور څه چې ما سره شته چې غواړم نور پروګرامونه پیران کوم چې شو کوم سره د دې 14 جی بي دا زه خو غواړم د نور پروګرامونه پیران کوم نو آیا بل چې نور پیران کولای شم چې 14 جی بي ټول ځای ونیو او رن کیږي څنګه رن کیږي هغه بل چې دې ته بل میموري د مو سره هغه ته پیج فایل ورکیږي څه ورکیږي پیج فایل ورکیږي څه ورکیږي پیج فایل څه کوي کوم په دې ریم کې چې هغه مخکینه پروسس تاسو کړی وي کومه پروسس هغه مخکینه مطلب زوړ پروسس اوس مار فور ایگزامپل ما ته پکچر اوپن کړی دی کنټرول پینل په پر اوپن کړی کنه دلته اوس کنټرول پینل ته ډیر ځله لاندې دلته ما نور پروګرامونه اوپن کړی نو دا دغه زوړ پروسس چې دی دا دلته راولي د پیج فایل ته چیرته راولي پیج فایل دې پیج فایل کې سره چي البته تاسو ریم خالی شو پکې کنه نو تر بیا بل پروګرام ورن کوه بیا بل پروګرام ورن کوه ته څومره پروګرامونه چې ته ورن کې هغه مخکینی چې کوم یو هغه ریم کې هغه بل ته پیج فایل ته راځي چیرته راځي پیج فایل ته دا پیج فایل کې سیو کیږي صحیح نه آیا د پیج فایل کې موږ سره سیو شول بیا به څنګه کوي بیا چې کله تاسو دا لګ دي نه اوپن دې تر سره لګي اوپن کوی لګ په ملي سکند یا نانو سکند باندې ودا سرچ کوي سره ابي هیڅ کچھ نه سکند باندې صحیح نه قرار باندې بیرته را لوټ شي را لوټ کیږي ته لګ قرار را لوټ کیږي صحیح نه دا پیج فایل کار دی دلته موږ تاسو ویلې کچیر د موږ سره شپاره چې میرم وی د دې سره موږ سره دوه پیج فایل هم دي چې موږ سره دا پیج فایل چې دا ټول ډک شي دا پیج فایل موجود دی هغه کوم مخکینی ډیټا چې زړه ډیټا راغلی دا پیج فایل راځي پر پیج فایل باندې کوشش وکړئ سینانو دا خبره ور سره زرا زمانو چې سیستم تراغو دی کې هم موږ سره هغه معلومات دي ډیوایس سپیسیفیکیشن د کمپیوټر اړوند موږ معلومات راکوي چې راکوي معلومات وګورئ تاسو وایي د دې نیم دی ډیوایس نیم دی دا نوم دی موږ سره کنه دا چالي کمپیوټر دا دې کاسه فور ایگزامپل سینا دا بدلیږي هم تاسو راشي رینیم د سپیسی باندې کلیو کوي دلته تاسو غواړئ ورته کرنٹ پی سی نیم دا او نو نوم بدل تاسو ورته لیکئ نیکسټ کې ډیزاین وای فینیش کړئ سینا بل چې دې پروسیسر دی انټل کور ټي ام i5 دا خبره مو کړو چې انټل کمپنی نه دا ارم سره ذکر راغلی چې رجسٹر دی کور ټي ام دا ټي ام ټریډ مارک ته مو سره i5 معنا کور i5 دی دا کمپیوټر مو سره صحیح او 8 جنریشن دی څوم جنریشن دی ځکه چې دا لومړی ویل دا لومړی پروت دی جنریشن دی او دا یو معنا الټرا دا مو سره یو دی یو اچ راځي نو یو دا یو دی نه اچ یو اچ دی اچ دی یو څخه خلای راځي صحیح نه بیا یو د اچ پورې کمزور دی بل انسټال ریم دی څومره ریم دی ریم راځي ډیوایس ای ډی دا کمپیوټر مو سره خپل ای ډی دا پروډکټ ای ډی دا دی چې سیستم ټایپ وګورئ کر وینډوز مو سره په 22 بیټر راتلی شي سره راتلی شي پین ټچ ته کیږي موبایل کې مو سره زیاتره تاسو ګورئ کلم غونډي هغه ټچ سره چې شو هغه چې تاسو کمپیوټر کې موجود هغه دې نه کوي کچې تاسو دا معلومات په کار وي چې راشي کاپی کوي چې ځان سره پیس کوی راځم ورته لیکم چې نوٹ پیډ شو دې کوم نوٹ پیډ ورته کوم دې نه یس کا دا کنټرول بي سره سیف کوم نو ګورئ دا معلومات ما چیرته راوښتم نوٹ پیډ کې ما ځان سره واچو چې دا ټول لیکنه نو ګورئ دا ما ځان سره چې سیف کړ نوٹ پیډ کې ما ځان سره واچو سیرا بل خبره چې موږ سره دې کنه دلته لګلاندې راشم او وینډوز سپیسیفیکیشن چې تاسو یو څوک وای ګایز چې ته چې کار د غستاسو کومه یو وینډوز پر کمپیوټر کې انسټال ده نو سیستم تراشه په سیستم کې لګلاندې راشه وینډوز سپیسیفیکیشن دا ایډیشن دا کوم یو ډول وینډوز 10 ایجوکیشن دا مثلا په دې کې مختلف مقصد موجود یو 10 انټرپرایز دی یو 10 سټانډرډ دا یا پرو دا سینا پرو دا سره یو 10 ایجوکیشن دا د دې ایجوکیشن څخه پرو خلا د پرو څخه بیا موږ سره شي خله انټرپرایز سینا نو دلته چې موږ ایجوکیشن موږ ځکه اصل کې ما دا پرو کړو خو د اکټیویشن سره دا موږ ایجوکیشن ته راکې وته راخه زیاتره وخت اکټیویشن سره راځي بل ورژن د دې ورژن کوم یو کوم کال جوړ شوی دا 22 معنا دا چې دا 22 چې دا د دې څنګه 2022 کال کې را سره راغلی دا چې را سره راغلی دا 2022 اوس فور ایگزامپل نن ترې موږ سره کنه دا 2022 فور ایگزامپل موږ سره شي 2022 دی دا h او 2 معنا چې شي h2 دا h 2 معنا یو h یو راځي ګایز چې راځي h1 صحیح او یو h2 راځي h1 اوس د ورکیږي h1 کله چې د کال د لومړنۍ شپږ میاشتې چې د مختار h1 راځي او د کال د پاتې شپږ میاشتې چې د h2 راځي سینا نو چې کله تاسو h2 ولې د معنا دار چې دا 2018 د دې اخیری شپږ میاشتو کې را سره راغلی دی چې راغلی دی اخیری شپږ میاشتو کې کله تاسو h1 ولې د معنا دار چې دا 2022 کلاس 2022 کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې سره راغلی دی h1 باندې h2 باندې کوشش وکړئ چې h2 h1 باندې په دې باندې کوشش وکړئ نو h2 دا خبر ده h2 دا خبر ده انسټال دان کله تاسو نو پوښتنه یو څوک کی چې دا کمپیوټر کې دا کمپیوټر ته وینډوز کله انسټال کړی دا نو چې دا راشي وینډوز سپیسیفیکیشن ته راشي انسټال دا په دغه تاریخ باندې څنګه شوی دا انسټال شوی دا سینا او اس اپریټینګ سیستم بیل د موږ سره د ایکسپیرینس ګورو دا غوډه دي اضافي غري کچې دا معلومات سره څه کوی نو راشه کوي کې ډیزاین بیسیک سره چینج پروډکټ کی اور اپګریډ یور ایډیشن اف وینډوز کچې دا وینډوز موږ دلته دا وینډوز استعمالو چې موږ سره کریک شوی دي سینا کني وینډوز چې تاسو اصلي استعمالو هغه تاسو $12 یا $14 کنه نه فیس انوال فی هغه تاسو ورته کوي کچې دا اپګریډ کوي ایډیشن د وینډوز دې نه کولای شي پروډکټ کی بل چې دې چې مایکروسافټ اپلیس یو دلته تاسو نور معلومات درکوي او ریډ مایکروسافټ لیسنس چلن دلته لیسنس ترم تاسو لري سینا د مایکروسافټ نو دا ورسره غایز نه درس مو کنه بیا په بل ویډیو